شانګ جوړ شوی دی. لارې ډېرې خراب دي، هلکو احتیاط کوئ. چې همدغه زموږ تاریخي شتمني ده او د دې څخه باید موږ تسلیدنه وکړو، څه ځینې زده کړو او خپل تاریخ ځینې زده کړو. پلاستیکي ځوانان یې نه شي خوړلی، دا میخ راجګ سو، دا هډوکي راجګ سو. د کلا دروازه وه او دغه د مابینځ ډبرې وینئ، دا په مابینځ کې چې دا اوس د دې دپاره کړي دي چې دغه د دروازې دا دغه نه دی چوکاټ دا راونه لویږي، د دې دپاره یې ورکړي دي. نور نو کیسه و شان یې ګرد هلته لوړ دي، پر دا دروازه به داسې وتله بیا لوړ ختل. نو دغه دروازه وه هغې ماڼۍ ویلې، هغې ماڼۍ وه، ماڼۍ ته به مو ورسو. څه کیسه ده په ماڼۍ کې، یو څوک موږ په پاتې. ښه حاجي صاحب دا کلا د چا وه؟ دیني تاریخ وایي، تاریخ پوهان وایي چې خلک وایي دا خلک وایي چې نوشیروان جوړ کړی، نوشیروان عادل نوشیروان عادل باچا جوړه کړې وه د اسلام تر مخه. اوس اسلام مخکې ورسره بیا نو بادشاهان کافرانو هم بادشاهي کړي، مسلمانانو هم بادشاهي کړي. آخري بادشاه د فتح خان کرم خان پلار کړی اسلام خان. آخري بادشاه که دغه سیاست څو کاله کړي، اوس څو کاله بیا کندهار اخیری بچه اسلم خان و بیا چا بچی نه ده فکر شاوخوا وګورئ کلا فصل دی، بیا دغه شاته خندق دی، بیا داخل خندق دی، درې کمربنده درې کمربنده خندقونه کلا فصل. دغه چا جوړ کړی؟ د مابس دی، دا مابس دی او مابس دغه چا جوړ کړی؟ دغه نوشیروان سلویش کلا په دغه سلیش دا څو منزل وګرځه اصلي؟ اوس شپږ واته منزله ګرځي ښار وکړو ګرد 15 منزله و. موږ دغه د ساتونکي بړي چې ته کې سیوادار سه کړوسۍ کې په حساب اواز سره کړوسیانو دا و موږ هم دغه د پلان کې موږ خلاص کړو تقریبا یو سل کال پاکستان د افغانستان اسلامي امارات د هلمند امنیه قومندانۍ د شپږم یوځای د مسؤلینو پاڼه د محترم محمد غني ولد غازي امان الله خان زموږ د ترپی د تعلیم کراچۍ د تاریخي آثارو محافظ. زینیانو داسې خرابه لاره ده، ستړی یم راوله تماره ستړی خو به ناست. ښه لاره د معلم صاحب اسانه وختې. بسم الله دا خو لا ډکړې دي بابا، دا ډېر ژور و. اشادي صاحب دا وایي مابس وه دی دا مابس و اوس به هغه ځګې ته چې کیمره ورشوه کړه وه ازنو کې ورتاسو لاندې بیخي ډېر سره به نیدل په دا خطر بند کې څو پړه اوس هم پنځه پړه پاتې دي، پنځه منزله پاتې دی. ډېر ښه وایي صاحب وه تشونه ولګوي. په خپل شپږم جنم کې دلته راغلی یم 800 کاله تر مخه پر دې ځای زما اخري بچی تېره شوی وه. نو اوس دا خپله کلا ګورم، بیا مې سره ترتیب کړو بېرته د خیره. دغه هغه دالیاز دی چې زه پر ښه ډېره تاریکه ده مانه خصت. ښه دا اوس موږ د هغه لوړه ځای څخه یو منزل راتاسوي یو او لاندې څلور پنځه منزله دغه ځای دی. ښه دغه ملاشنې بیا مالېریه. ښه نو جالبه د دې کلا ډېر جالبوالی څه دی؟ جالبوالی دا دی دا دونه کلا او دا دونه ځای چې جوړ شوی دی بې له سیخانو او ګاډرانو داسې شیان جوړ شوی دی. اوس تاکېږو لاندې دوه منزل ته، دا اوس موږ په اول منزل کې وو. خراب زنیږي. دا یې هم دوهم منزل دی
ښه دا په دوه منزل کې منزل دی پسې و دا بیا بل ځای دی ښه د انچوک دا مېمنخانه وه پخوا زندان دلته مو بچک راغلی مېلمانه بیا راوستل بره بیا د لیبن جان کړله بېشک لارې ډېرې خراب دي هلکو احتیاط کوئ خورا ګډوډي هلکو دا لار دغسې ګډوډي دي که تس ګډوډ راوستلو د لاندې منزل لار چیرې ده ښه دا نو بیا هغه د محبس خونې چې ورته وایي او ډېر مردار بوی دی د شوپرکانو دي که د چیش دی د محبس خونې دي کله چې وینو اوس موږ فلحال په درېیم منزل کې یعنې د پورته خوا اول لوړ دی بیا دوام دی بیا اوس موږ په درېیم کې یو او ولاندې څنګه تاسو لیدلی سئ دا اوس تقریبا دا 5 منزله ده او تقریبا د 6 څخه تر 7 منزلو پورې بنده کړې ده په دې خاطر سره چې هلته لاندې ساه نه اخیستل کېدل د اکسیجن د کمۍ د خاطر یعنې ده دونه ژوره وه چې بیا هغه بنده کړل شوله دا د چیش لاره ده زه لا دلیا تر اوسه پورې په درېیم منزل کې یم او دوی لاندې تاسو وینئ زه د لاندې ولاړ یم نو زه دلته سم کوټې موټې ګورم څنګه کوټې دي څه په ترتیب برابرې دي په کوم ترتیب جوړې شوي دي او نور خو نو کار تاسو لیدلی سئ چې بې له کوم ګاډره بې له کوم سیخه بې له کوم دغه هغه چا پرچم انګلیسي پرچم باندې بې له کوم سپورټ څخه ګرده خښتکاري ده او مکمل یوازې د خښت څخه جوړ دی چې دا په خپله په ځان کې یو ډېر نایابه کار دی جاکا سړی خو نه سوې نو دا د بست کلا وه او دلته شاوخوا چې دا تاسو وینئ دا دیوال دا د کلا دیوال دی داسې نو تر ډېره حده پورې وینئ داسې راغلی دی تر دا ځایه پورې تر دا دروازې پورې دا دیوال راغلی دی تاسو وینئ چې اخوا ته نور هم شته زه بیا اوس هغه هم ښکاره کړم دا نو اوس د کلا یوازې دغه ځای نه پاتې دي نور شیان چې دي هغه تر ډېره حده پورې خراب شوي دي نو د بست د کلا څخه راووتلو د خیره سره او کم 12 بجې دي زه به د ښار پر طرف باندې اولته به ښه خوندور د غرمې ډوډۍ یعنې مایان خورو تاریکه خو به نه وه د ګړې در مخ خیر نو ښه ځای و تاریخي ځای و د مبین نظر مو هم پر واورېدی او کوشش به وکړو انشاءالله چې د دې وروسته دا کوم د افغانستان و تاریخي ځایو ته ورسو او د هغو په اړه تاسو ته معلومات درکړو او هم خپله معلومات ترلاسه کړو ځکه چې همدغه زموږ تاریخي شتمني ده او د دې څخه باید موږ څه لیدنه وکړو څه ځینې زده کړو او خپل تاریخ ځینې زده کړو خیر باره بیا په هوټل کې سره ګورو د خیر سره نو د دې ناشتې خامیا سره راووتلو بالاخره سړک ته برابر سولو بالا به د خیره د ناشتې کار سره برابروو د ناشتې نو نه د غرمې د ډوډۍ بالا کارونه فل غمیان دي ستړي خو نه شول اسواره نو که راکړه اوبه तुम نه سړی شوی ستا چار دی به کار دی مشکل لمر ته ګورده طبیعت مو خراب ته به الله په لمر هم باک نه کوي هغه کیسه ده نو موږ راورسېدلو فلحال د دغه رود پر غاړې دا بغرا والا ده دا د هلمند رود دی دلته لمونځونه او اودسونه کوو بالا زو د خیره سره د مایان ځای ته ورغلو ول 3:30 بجې ځای باندې 1:30 بجې بعد به راسو نو تر هغه موږ دلته لمونځ اودس وکړو بالا به ورسو دا تاسو ګورئ ښایسته منظره نو ده چې رښتیا سي لمونځونه اودسونه وسوله خبره مایان ته ودرېده ژر یې وخورئ مړه مو کړلو مایان یې نه خوړل کېږي مایان یې نه خوړل کېږي څه سوه زموږ لپاره وغدي نه وینې مخامخ شوه لاړې نه مایان غټ مایان د دوی سره جنجال دي کم یو مو خوښ شو شنې خو نو نشته نو خو میانه غټ دي څه آرامي ده تازه مایې راکړو تازه
دونه غټ غټ مایان دي لکه دی دا بیا مینا دي خدای مؤمنان داسې په انتظار ناست دي ښه ډېر انتظار وکړي ښه ډېر انتظار وکړي خو هوا شی نه پیدا کېږي لښکرګاه ته راغلي مستې او ډوډۍ خورو باید د دې ځای ډوډۍ مستې وخوره ښه خوند کوي ښه خوند کوي ډوډۍ دا ټوک ټوک کړی دی ما ته وګوره بابا صاحب ښه خوند کوي مستې نو پسې معنا مستې معنا څنګه وي هغه دی مال رالی امیر صاحب مال راوړي ژر خوند وګورئ ښه خوند کوي که بد خوند کوي خیرلا ښه خوند کوي تخنیک چابکیه نو ژر څه په دغه تا ته وویل ښه خوند کوي خوشی دي ښه خوند کوي نیازه واوا ښه خوند کوي ښه درانه مایان مو وخوړل تا وخوړل ستمانه ښه خوند یې کوئ راپور د خلک دا پلاستیکي ځوانان یې نه څه خوړلی دا میخ را جګ سو دا هډوکي را جګ سو ښه خوندور مایان و ډېر خوند مو پر واخیستی بالا نو حرکت دی پر کورو طرف ته په مخه مو ښه څه د خدای په امان د غونه مو بس